بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم ستاسو روغ جوړ یاست. یو خوب ده، یو ورور لیکلی ده. خوب مې لیده چې د کور مخکې مو هوسۍ وي، یعنې آهو منډې وهمه، راوینیسم، کور ته یې راولمه او د کور ټول فامیل راسره یي. هغوی ته وایم چې دا به حلال کوو. بیا مې حلاله نه کړه، خپل فامیل سره مصروفه شومه. که تعبیر یې راته وکړئ مننه. نو دا ډېر ښه خوب ده. هوسۍ چې کله کتل کېږي چې هغه په غرونو کې وي، ته ورپسې منډې وهې او نیولی یې نه شي، سختي سره یې نیسي، نو دا سخت کارونو باندې تعبیر کېږي، په سخت رزق باندې. او چې کله ته خوب ګورې چې ستا کور مخې ته ده، نو معنا دا چې که ته کاروبار پسې ګرځې، که ته کاروبارو فکر کوې، که یو ځای نه بل ځای ته د تګ اراده لرې، یو ملک نه بل ملک ته ته مسافر یې، غواړې بل ځای ته لاړ شې، فکر کوې دلته کار نشته، کار دلته شته، نو ستا کور مخې ته ده. دا شکار نه مراد ستا د زړه ارمانونه، آرزوګانې، مال، دنیا او ستا هڅه کوم ارادې دي، نو دا ستا کور مخې ته راغلی دی، ستا کور مخې ته ده، کارونه شته، ته شروع وکړې او کار وکړې، زحمت وباسې، نو دا ډېر ښه خوب ده. په برکت باندې هم تعبیر کېږي، په زیات مال باندې هم تعبیر کېږي، په اسانه کار باندې هم تعبیر کېږي. نو الله دې درته ښه کړي. ډېر ښه خوب ده. والله تعالی اعلم. د بل خوب ده، د یو ورور اواز یې لېږلی ده، اورئ؟ څنګه یې ښه یې صاحب؟ وعلیکم مولانا السلام صاحب ورحمة خو الله اوس وبرکاته. داسې دی ښه چې د جمعې مونځ مې وکړو، د سهار یې ښه جامې سره ورغلم، سملاسته منو خوب کې وینم چې یو اس دی، داسې نسواري رنګ کې دی که نه، ښه او را روان دی، په غیر لګامه را روان دی، او زما دا دغه یې چې یاره زه دته ور وخېږم، خو یارېدم هم چې یاره ومې نه غورځي، خو بیا هم چې ور وختم نو او ما پې هغه خپل دغه وکړو لکه ویې نه غورځولم، او دغه خوب دغه کې یم چې یو بل تک سپین اس دی، بیخي سپین دی، د سر نه خپو پورې تک سپین اس دی، او په هغې باندې ناست یم، او دا اس چې کوم دی نو داسې ښکلي شینکۍ ځای دی، غریزه علاقه ده، مزېداره شنه، او داسې په بره روان دی، او دا اواز اورم چې اشهد ان لا اله الا الله، دا اواز اورم، نو په هغې سره ما هم دا دوهره وکړو چې اشهد ان لا اله الا الله. دغه خوب دی مولانا صاحب تعبیر راکړئ. د سهار یې لمونځ چې مې وکړو جي نو تقریبا دا ښه، نو ډېر ښه خوب دی کتلی. الله دې درته ښه کړي. اس په خیر باندې تعبیر کېږي، په ښه کاروبار، په ښه ګزاره، په حلال رزق، په خیر باندې تعبیر کېږي، په سفر باندې، ښه سفر، اسانه سفر. نو تا اول کتلی د هغه یو اس هغه کې لجام نه وي، هغه برابر نه وي، زین پکې نه وي، کېناستو ته خو ته بیا هم ته پې کښېنې او ګرځوې، نو معنا داسې یو کار چې هغه لږ سخت کار ده، چې هغه کار کې که ته مصروف یې او هغه سخت کار ده او ته غواړې چې یو ښه کار وي، اسانه کار وي، ارامه کار وي، نو انشاءالله هغه هم درته برابرېږي. داسې کار به الله درته برابر کړي چې هغه کې دا مونځ اودس دې هر څه په ټیم وي، نو دغه ستا خواست ده، نو دا هر څه به وشي. نو دا دویم اس چې ته وایې چې دا بل اس وي او په دې کې بیا ښه تک سپین اس وي، معنا داسې یو ښه حلال کاروبار، دا به انشاءالله درته الله برابروي. او بیا چې ته وایې چې اشهد ان لا اله الا الله اورمه، نو معنا داسې په دې کې به ستا د مونځو هر څه په جماعت سره به کېږي، انشاءالله هر څه به درته برابروي. خو چې کوم وخته پورې دا اوسنی کوم کار دی، داسې دې کې دې خیر ده، او په دې کې خپل اخلاص سره د خپل کار کوې او الله نه خیر غواړې، دعاګانې کوې، کوشش کوې، نو انشاءالله الله تعالی درته نور کاروبار او اسانه کاروبار او خیر درته برابر کړی ده. نو دا ډېر ښه خوب ده. الله دې درته ښه کړي. والله تعالی اعلم. دا ورور یو بل خوب یې ویلی ده، خو دا خوب تعبیر نه لري، خیر شر پکې نشته. مولانا صاحب دا بل خوب دی، بېګانې خدامن کې دي، درې واړه ناست وو، خو دې کشر ما سره خبرې وفات شوی دی، زموږ په کور کې مې څه د ښادۍ ماحول دی که نه، د خوشحالۍ، نو دا تره مې هم دی، دې تره مې د خوشحالۍ اظهار کولو، خو لکه نه شو کولی که نه، هسې خفه غوندې مو، او زه ورغلم نو ما له غاړه راکړه، ما ته وویل چې مبارک دې شه، نو ما ورته چې کاکا ستا دې مبارک شي، او سترګې مې غاړه کې مولانا صاحب نو څه 20 منټه کم 4 بجې خو شه دغسې ټایم ما سره خبرې دغه کولې، نو دا ما ورته یو خبره کوله او ده به بله کوله، الټه پلټه لګیا به دا ولې ستا د خوب داسې ده، نو دا ولې ستا د خوب داسې ده، کورنۍ لانجې او زوی دی، دا صحیح نه ده.
دویم یې څه خوب دی چې کور کې ښادي وي او خوشحالي وي او بیا تره دې چې وفات شوی د غم وي، نو دا ښه تعبیر لري. دا په دې باندې تعبیر کېږي چې انشاءالله تاسو ته خیر رسیږي. او د مړی چې کله کور ته راځي په خوب کې وکتلی شي مړی چې هغه راغلی او هغه خوشحاله وي، داسې څه شکایت ګیله چې نه لري چې غواړي نه، نو دا ښه تعبیر لري. معنا داسې انشاءالله که خوشحالي وي ستاسو کور کې، نو د خوشحالي کې ټولو ته خیر رسیږي، تا ته هم خیر رسیږي او په ټولو باندې ښه ګمان ساته او د خپل کورنۍ د اتفاق او اتحاد خبره کوه او په دې کې خپل زامنو باندې خیال ساته. والله تعالی اعلم. نو که تاسو چینل کې نوي یاستئ نو چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر کړئ. ستاسو هر لایک او هر کمنټ دا یوټیوب ته د هغه ورکوي، خبر ورکوي چې دا ویډیو مهم ده او دا نورو ته رسي، 100 کسانو ته رسوي. او په دې کې که چاته د یو خوب تعبیر شو، د چا یو سوال حل شو، د چا یو تشویش حل شو، نو ستاسو به په دې کې حصه انشاءالله تاسو ته به خیر رسیږي او دا د خیر کار ده. او که تاسو خپل خوب هم لیدلی نو خوب هم خپل خوب ماته د واتساپ له لارې نه لیږلی شئ او واتساپ نمبر انشاءالله دې کې ولیکو، نو هغه واتساپ لارې نه ماته خپل خوب لیکلی شئ. او که فیسبوک کې واتساپ نه لرئ نو فیسبوک کې هم تعبیر خواب لقماني فیسبوک پیج ده، مسنجر لري، د مسنجر له لارې نه هم خپل خوب لیږلی شئ. که غواړئ چې اواز هم د ویډیوګانو کې راشي او یوټیوب کې نشر شي نو تاسو اواز سره خوب ماته ووایئ، او که نه غواړئ چې اواز هم راشي نو بیا ولیکئ ماته تفصیل سره خوب پوره ولیکئ. په خوب کې کمی او زیاتی دا ګناه لري. ټولو نه بد دروغ نبي علیه السلام وایي چې هغه دروغ ده چې په خوب کې ویل کېږي، او همداسې ټولو نه بد غلا چې د هغه په خوب کې ده چې ته خوب یو شی کموي یو شی زیاتوي نو دا ګناه لري. نو خپل خوب پوره ووایئ او که یو ضرورت یو سوال چې وشو هغه جواب ورکړئ، انشاءالله ستاسو خوب ښه تعبیر کېږي. خوبونه په آخر زمانه کې اهمیت لري او زموږ پکې ژوند هغه خوشحالي او څه مشکل وي خبرې هغه پکې ښکاره کېږي، زموږ ته اطمینان حاصل کېږي او الله تعالی هم حفاظت وکړي چېرته یاست. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.